الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان اسلامي امارت محترمو مسؤولینو مجاهدینو د رسنیو استازو او محترمو میلمنو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ورځ د خوښۍ او ویاړ یوه بله مهمه ورځ ده چې د جبل سراج د سیمنټو د دویمې سترې تولیدي فابریکې د جوړېدو چارې په رسمي ډول پیلوو. دا پروژه یوازې د یوې فابریکې بنسټ نه دی، بلکې د افغانستان د صنعتي ودې، اقتصادي خپلواکي، د کورني تولید د پیاوړتیا او د هیواد د راتلونکي سوکالۍ لپاره یو ستر ګام دی. صنعت د هر هیواد د اقتصادي ځواک اساسي برخه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې خپل صنعتي بنسټونه یې پیاوړي کړي، اقتصادي ثبات ترلاسه، ترڅنګ یې د بیکارۍ په کمولو، د صادراتو په زیاتولو او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو کې یې مهم سترې لاسته راوړنې لرلې دي. افغانستان هم د طبیعي زیرمو، بشري ظرفیتونو او مناسب جغرافیایي موقعیت له اړخه د صنعتي پرمختګ لپاره پراخ امکانات لري. د اسلامي امارت اقتصادي پالیسي همدې موخې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او هڅه کوي چې هیواد له وارداتي اقتصادي څخه د تولید او صادراتو پر محور اقتصاد ته انتقال کړي. سیمنټ د هر هیواد د رغونې او بیا رغونې له مهمو بنسټیزو موادو څخه شمیرل کیږي. سړکونه، پلونه، بندونه، تعلیمي او تحصیلي مرکزونه، روغتونونه، استوګنیز ښارګوټي او نورې پراختیایي پروژې ټول د سیمنټو پر تولید او موجودیت ولاړ دي. کله چې موږ په خپل هیواد کې د سیمنټو تولید زیاتوو، نو له یوې خوا د وارداتو اړتیا راکمیږي، له هیواده د اسعارو د وتلو مخه نیول کیږي، او له بلې خوا د زرګونو هیوادوالو لپاره د کار زمینه برابریږي. همدارنګه د ملي عوایدو د زیاتوالي او اقتصادي دوران د چټکتیا سبب ګرځي. د جبل سراج د سیمنټو دغه دویمه ستره فابریکه به د هیواد د سیمنټو د اړتیا د پوره کولو په برخه کې مهم رول ولوبوي او د افغانستان د صنعتي خودکفا کېدو پر لور به یو بل مهم ګام وي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په هیواد کې امنیت ټینګ شوی، د فساد کچه به بېساري ډول راټیټه شوې، اداري چارې اسانه شوي او د پانګونې لپاره مناسب او ډاډمن چاپېریال رامنځته شوی دی. هره فابریکه چې په افغانستان کې جوړیږي سلګونه کورنیو ته د عاید زمینه برابروي، د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي او زموږ د راتلونکي نسلونو لپاره د پرمختګ بنسټ ږدي. اسلامي امارت له ټولو بهرنیو پانګوالو څخه غوښتنه او هرکلی یې کوي چې د افغانستان په بېلابېلو اقتصادي سکتورونو کې پانګونه وکړي. اسلامي امارت د متقابل احترام، اقتصادي همکاریو او قانوني چوکاټونو په رڼا کې د سالمې او دوامدارې پانګونې بشپړ ملاتړ کوي.
اقتصادي پرمختګ یوازې د حکومت په هڅو نه رامنځته کیږي، بلکې حکومت، خصوصي سکتور او ولس باید په ګډه کار وکړي. که موږ خپل طبیعي منابع په سمه توګه مدیریت کړو، صنعت ته وده ورکړو او د تولید فرهنګ پیاوړی کړو، نو افغانستان به په سیمه کې پر یو پیاوړي اقتصادي او صنعتي هیواد بدل شي. په پای کې د جبل سراج د سمنټو د دویمې سترې تولیدي فابریکې ټولو مسؤلینو، انجینرانو او کارکوونکو ته مبارکي وایم او هیله لرم چې دا پروژه په ټاکلي وخت، لوړ کیفیت او غوره معیارونو بشپړ شي او د هیواد اقتصادي پرمختګ په تاریخ کې یو بل روښانه باب پرانیزي. الله تعالی دې زموږ هیواد تل په امن او امان او سوکالۍ او پر ځان بساینه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هرل وشت خاور بدی بیا ټکل خوند کړم، دا ته بد خپل ژوند درمانونه نظرانه کړم، دا ته بد خپل ژوند درمانونه نظرانه کړم، ځان باندې به تیر ستوماني لوږه او تند کړم. هرل وشت خاوره بدی بیا ټکل خوند کړم، جوړې بدی شاړې کړم، ښایسته بدی سوچند کړم. هرل وشت خاوره بدی بیا ټکل خوند کړم، هرل وشت خاوره بدی بیا ټکل خوند کړم.